السلام علیکم ملګرو د بیبال په موټروي باندې یوه عجیبه واقعه راغلې که تاسو هم په موټروي باندې سفر کوئ نو زما د ویډیو پیغام ضرور وګورئ ملګرو د بیبال په موټروي باندې د ګاډي چې سیټ ټکاري دا یو ولاړو خلک یې ډېر زیات په شک کې کو پولیسانو ته اوس ګوري چې دې ګاډي کې څه وجه ده چې دا د دومره ډېر وخت نه ولاړ دی نو پولیسان چې کله ورغلل د ګاډي ګیټونه یې وکتل او شیشې وله ووالې نو هېڅ څوک پکې نه ښکارېدل ملګرو چې کله وله شیشې ماتې کړې نو دننه به یې کم کسان نو هغه بېهوشه پراته وو او هغه ځین څلور کسان پکې مړه شوي وو یوه فیملي وه ټوله او څلور کسان پکې مړه وو او یو کس پکې بېهوشه و ډریور چې کوم و هغه نه پس پولیسان ولګېدل لاهور هسپتال ته یې وړل په لاهور کې نږدې هسپتال ته یې وړل چې کله یې هلته ویوړل د هغه نه چې کله هغه ډریور په هوش کې راغی هغه ډریور نه یې تپوس وکړو چې ستاسو سره هسې څه واقعه راغلي ده هغه ډریور ورته ویلو چې موږ په لاره باندې سفر کولو او زموږ یوې زنانه ویل چې موږ له جوس پکار دی جوس راله روان چې موږ جوس راواخیستل چې کله د ګاډي ته واپس وخېږو نو एकदम موږ بېهوشه شوي یو موږ بیا د ځان نه یو خبر شو نو پولیسان چې کله د ګاډي خواله رالل نو هغوی چې ګاډی وکتو نو هغوی هم ډېر زیات حیران شولو چې ولې چې په دې کې د یو جوس چې و نو هغه اکسپایر شوی او نور بالکل برابر و نو هغوی بیا رالله په دې ګاډي کې سامان وکتو په سامان د کومه قیمتي سامان چې و نو هغه ته هم پټ شوی نو دوی دا خیال وکړی چې د غله په دوی پسې شاته ورپسې او په دوی نه دا سامان پټ کړی یا د دکاندار څه چل کړی ملګرو نو تاسو هم ډېر زیات احتیاط کوئ دا یو واقعه راغلې ده بیبال موټروي باندې او د خلک چې دی نو دا هم ختم شوی دی یو مکمل خاندان ختم شوی دی نو تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ په دې موټروي باندې غله هم ډېر زیات دي او یو نااشنا عجیبه غوندې واقعه راغلې ده ما ډېرې واقعې لیدلې دي غله خلک لوټ کړی دی خو یو داسې عجیبه واقعه ما چېرته هم نه ده لیدلې نو دا ویډیو د پیغام د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې زموږ د نورو ملګرو ته هم ورسي او ضرور چې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو